د پاکستان طالب نامل یک ټلویزیون د شپې 8 بجو خبري ټولګي ته خبر اغلاس نن پنځشنبه د لړم یا عقرب لومړی چې د اکتوبر میاشتې 23 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان دوربند د تړون د پټ اړخونو په اړه د ګونګو سوره دی ده. ذبیح الله مجاهد وایي له پاکستان سره دوربند تړون لا نهایی شوی نه دی او د پټولو لپاره هیڅ نه لري. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ په منځ کې د افغانستان سره د اړیکو د پراختیا لپاره د هند هڅې. نوې ډیلي کیرن یادف په کابل کې د هند د سفارت د سفیر په توګه وټاکه. او اسلامي امارت ټینګار کړی چې د پاکستان د حکومت مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي. ذبیح الله مجاهد وایي چې اسلامي امارت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ترهګري سازمان نه ګڼي او نه یې ملاتړ کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په پاکستان کې یو وسلواله ډله ده چې د اسلام آباد د غلطو پالیسیو لامل رامنځته شوې چې د امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د قبایلي سیمو خلک قرباني کړي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد دوی چویل ته ویل چې اسلامي امارت له هیڅ ډلې سره اړیکه نه لري او پاکستان کې د افغانستان د امنیت په تامین کې د خپل بېکیفیتۍ لامل بولي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له دویچ ویلې سره په مرکه کې ویلي دي ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه یو وسلواله ډله ده چې د جوړېدو اصلي لامل یې د پاکستان د حکومت هغه پالیسي و چې د قبایلي سیمو خلک یې د امریکا د ترهګرۍ ضد جګړې ښکار کړل. البته د پاکستان مخالفین دي ټي ټي پی او ټي ټي پی دم یو پاکستاني ستونزه ده ځکه دا له هغه نه راپیدا سو چې په بعد د 2003 کال د مشرف په وخت کې دوی اجازه ورکړه چې امریکایي ډرون الوتکې په وزیرستانونو باندې بریدونه وکړي. فلسفه بریدونه وصل خلک کوزل سول مشکلات جوړ سول خلک کو پاره راپورته سول ټي ټي پی په شکل باندې تنظیم جوړ شو چې عملاً په جګړه باندې لاس پورې کړ پاکستاني افسر او هغه هم خپل توجیهات درلودل او خپل ستونزې درلودې. خو دا د پاکستان ستونزه ده زموږ نه ده. په همدې حال کې ښاغلی مجاهد د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې د پاکستان کورنۍ مسأله وبلله او ویل له دې پروسې سره افغان لوری هیڅ تړاو نه لري ځکه دا د پاکستان دننه سیاسي او امنیتي موضوع ده. موږ څو هڅې وکړې داسې دوه درې هڅې په پاک سوي وي. پاکستان حکومت لیواله نه و هغه مسالې حل ته نه وتلي. بس کله موږ په دې پوه شو دا د هیواد د حکومت لپاره د خبره نه ده نو موږ اوس په دې باندې فکر کړی چې موږ مداخله نه کوو. خپل پاکستان پوسه خپل مخالفین پوسه حل لیکي نه موږ حمایت کوو د چا نه طرفداري کوو او نه مخالفت کوو. د اسلامي امارت ویان په دې مرکه کې زیاته کړه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له مخکې څخه په پاکستان کې فعال و او په پاکستان کې بریدونه ترسره کول. د ټي ټي پی ځکه نسته چې ګوري د ټي ټي پی ستونزه له 2003 نه ده تر اوسه نه ده یعنې تقریبا شل یو کال کې د ستونزه ده. دا د کوم ځای نه جنګېدلې وخت ته امریکایان قابض وو ناټو دلته حاکم او الوتکې وي قنات او چاپې وي بریدونه هغه د پاکستان سره په تحالف کې وو پاکستان سره همکار وو پاکستان په خپل باندې اقدامات کړل هغه وخت دا ټي ټي پی چیرې وسه جنگ کې کاو په وزیرستانو کې په پېښور خوا کې په بلوچستان خوا کې نورو پاکستاني سیمو کې موږ یې د تاسو بیا د په اسلام آباد کې ډېر غټه چاودنې وسوه په مشرف باندې چاودنې وسوه په کراچي بندر باندې وسوه په شمسي میدان هوایي باندې وسوه غټ بریدونه تاسو به یاد پکې کول کې موږ دلته هیڅ ونه دا بریدونه دوی کول دا ورته درلود. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې ټي ټي پی په برخه کې پاکستان هڅه کوي خپل کمزورتیا پټه کړي او د خلکو پام له حقيقي ستونزې لري وساتي. فکر کوو دا موضوع خپل د دوی د ناتواني د پټېدو یو هڅه ده ځکه یو برید چې مثلا په 1500 کیلومتره لري 600 کیلومتره لري د ډیورنډ کرښې نه د نن په پاکستان کې اجرا کیږي. هلته پولیس ته هلته امنیتي ځواکونه شته استخبارات شته ټول امکانات شته بیا هم چې برید کامیاب شي طبیعي ده چې پاکستاني ولس او ملت او خلک خپل حکومت له ګریوانه رانیسي تاسې ولې دا نشي کنټرولولی. نو دوی د دې لپاره چې عامه ذهنیت بلې خواته واړي بس افغانستان باندې تور لګي زده خو دوی راپرېږدي. نو موږ بیا وایو چې دا کار موږ نه کړی نه کوو او نه د موږ په ګټه ده. مجاهد وایي اسلامي امارت په افغانستان کې د داعش خراسان پر ضد پوځي عملیات کړي او ویلي چې د دې ډلې ځینې ګڼې شبکې شنډې کړي خو په سیمه کې ځینې هیوادونه لا هم د داعش د بیا راژوندي کېدو په اړه هڅې کوي.
بس باید دننه امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي، خپل امکانات پیاوړي کړي، خپلو بریدونو نه امن مخه ونیسي. افغانستان هم نه امن اوسي. افغانستان ته موږ راغلو، اسلامي امارت حاکم سو، دلته صحیح ده چې حکومت له منځه لاړ، تیر نظام ولې ډلې ټپلې وې، وسله وه، امکانات وو، په شیر کې لا ستونزې وې، په ځینو نورو سیمو کې وې، داعش وو. موږ په وړاندې مبارزه وکړو. نن الحمدلله افغانستان امن ده، هیڅ یو مخالفه ډله فزیکي حضور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان یو وسلواله ډله ده چې په 2000 زیږدیز کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې رامنځته شوه. ټي ټي پي د کلونو راهیسې په پاکستان کې ګڼ بریدونه کړي او د دغه هیواد حکومت پر وړاندې یوه جدي ننګونه ګڼل کېږي. د دې موضوع په تړاو د بحث لپاره سره په ژوندۍ بڼه د سیاسي چارو شنونکی عزیز مارج صاحب را سره دی. مارج صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. پاکستان ولې د خپلو وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو پر ځای پوځي عملیات غوره کوي؟ مننه. لومړی تاسو قدرمن لیدونکو ته، تحریکي همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. علیکم سلام. پاکستان دغه مخالفین چې په پاکستان کې دي، خصوصا د عذاب خیم او نظامی چریکي ډلې د خپل ایسای جوړ کړي خپل مخه د پاره. یو هغه خوځښتونه دي چې پښتانه او بلوچستان او سیندیان د خپل حق او حقوق د ازادۍ لپاره تر سره کوي. هغه جدا مسله ده، سیاسي مسایل دي. اما متباقي د نور ډلې تفصیل هم د لپاره جوړ کړي چې هغه خوځښتونه په آرام کې هغه خوځښتونه په ټارګټ کې ورسې وځي. ټي ټي پی خپل د پاکستان جوړ ده، پاکستان په دې باندې خپل عملیات کې خپل اهداف مختبي د غرب نقشې او برنامه مختبي. دا څنګه کېدای چې اعداد اتم او د شپږ لک او د 1 میلیون پاوز کوم، ارزان تار په دیران کرخه بندوم، بیا لا دوی نه ټي ټي پی راځي افغانستان ته، بیا افغانستان به تاوړیدا امکان لري. د تاسو پایڅ سه دا درون څه دا کامري او تدابیر امنیتي څه دومره به غیرت او دومره به ناتوان او ضعیف حکومت چې تا په خاوره کې ټي ټي پی د بل ځای راځي او ته ګوره یا داوا د حکومت څنګه کوي. دا تبر معلومه خبر ده. بنا دا د خپل مقاصد لپاره جوړ شي. دا چې افغانستان باندې عملي کوي، دا غوښتل چې خپل مثلا خواسته په افغان دولت ومني، دغه چې دوی فکر کاوه او غلطه محاسبه کړې د خوا په شان چې ګواکې افغانستان اوسم د دې اصلاند ده او د دې لاس پوچی دلته دي. حال دا چې دا سداوم دوی ته د درس ورکړ سو دی په دې تاسو چې افغانستان کې تغیرات راغلي دي. صاحبان مالکین د افغانستان دته اوس خپل خاور باندې حاکمیت لري. ملت د افغانستان د دې پراندريږي. دوی هغه افزار چې په نوم د اسلام او جهاد او مولا او اخوند او مراب او منبر او پیر او دا څه اوس تمایل کوي. چې خلک په دا کې دم لري وای چې نه افغانستان کې سوچه اسلامي ده نسبت د اسلام آباد او پنجاب ځکه انګريز قانون چلیږي. فساد موجوده په ټولنه کې. د بنان اوس هغه افزار هم دینه تللی، هغه مورال هم دینه تللی ده او دی هغه ډله تپل جوړ کړي. هغه د دې په صدره پاتې دي. خلک حقوق دینه غواړي. په ټوله کې حالات کنده اوس د غلط محاسبو د غلط عمل کړدو لوجنه اوس په بحراني حالت کې اوس موجود ده چې لاس انګلستان ته، لاس امریکا ته، لاس غربي نړۍ ته. آیا د چین منځګړیتوب د سیمه‌ییز ثبات لپاره نوې فرصت رامنځته کولی شي؟ نه چین مخکې په پاکستان کې مداخله وکړه، پاکستان درس واخیسته. دغه لوجه نه عمران خان او نور بندیان هم سول. ځکه چین یو حریف هیواد دی غربي نړۍ ده او پاکستان غرب نړۍ جوړ کړی د خپل اهداف مخ د پاره کو. پاکستان بیا چین خواته روسیې خواته تمایل کوي، خانه خادي ته غټ ستونزې ګول کی په دې باندې کوي. او په سیمه کې چین څه کوله چې مخکې به کړی وو. قرغه د افغانستان مادونو ته شل کاله مخکې هم د قراردادونه وکړل، تر سره نسو کړای. اوس هم قراردادونه تړون لاسي کړل، نه سي کولای. نو کوم خاص تدابیر نه لري، سر غواړي او مملکت لار چې هغه مملکت خپل پوروړی کی او د پول وجه نه هغه باندې فشار راوړي او زیر می تلاسه کی. چې دا مخنیوي اوس امریکا کړی دی او دې نه سي کولای پتنای دا کار وکړي. که روسیا سره اوسای شي کېدای شي یو څه برنامه مختوي شي تقدیم بیا په تیمه کې زبرځواک یوازونه کېدلی شي. اما بیا هم د درېم نړۍ هوادونه دوی بیا زیاتره فکر کې دا بالانس سیاست چې له غرب او شرق سره خپل اړیکې خراب نه کړي ځکه دې مسله مجبوریت نشته.
ډېره مننه مارش صاحب. راوشو وروستۍ پوښتنې ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د سیمې پر اقتصادي همکارۍ باندې څه اغېز کولی شي؟ بالکل کوي چې سیمه مرکزی اسیا او جنوبي اسیا سره د وصال نقطه هم د افغانستان او پاکستان ده. نو طبعا تاثیرات لري. د ایران او د چین اړیکې چې موږ وخت یادول یو کې د خپل چین له شرقي اروپا سره ترانزیت افغانستان ده. په سیمه باندې خانخا تهدید ورته ایجادېږي ځکه د سیمې وادونه ټینګ توریزم مرکز په اسلام آباد کې ده. پاکستان جوړي دوی په دې باندې چې دا نارامي چې کوي خانخا افغانستان کې بیا امیر راوړي او غواړي چې لږه توریزم مرکزی اسیا ته ایران ته چین ته د غرب په امر باندې بوزي. دوی به په دې ګراني خانخا ډېره زیاته مننه کوم مارش صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې. اوس هم راځو د خبرونو دوام ته. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پاکستان دننه یو وسلواله ډله ده چې د جوړېدو لامل یې د پاکستان د حکومت هغه پالیسي وه چې د قبایلي سیمو خلک یې د امریکا د ترهګرۍ ضد جګړې ښکار کړل. نوموړي ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې د پاکستان کورنۍ مسله وبلله او زیاته کړه اسلامي امارت نه د ټي ټي پی مخالف دی او نه یې هم ملاتړ کوي. مجاهد وویل ټي ټي پی ډله له دې وړاندې په پاکستان کې فعاله وه خو پاکستان هڅه کوي د خپلې کمزورۍ په پټولو سره د خلکو پام له اصلي ستونزې واړوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې تر لاسلیک وروسته په قطر کې د دې تړون د جزئیاتو په اړه بېلابېل ګونګتیا او بحثونه راپورته شوي دي. تازه د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له دویچ ویله سره په مرکه کې ویلي د هوکړه هیڅ پټې برخې نه لري خو تر اوسه وروستی شوی هم نه دی. د مجاهد په خبره راتلونکې ناسته به د اکتوبر په 25مه د شنبې په ورځ په ترکیه کې د استانبول په ښار کې ترسره شي او د دې تړون وروستی جزئیات به هلته وروستی او خپاره شي. نه تړون خو کوم قرارداد چې موږ در مابین د دوی سوی د دغه برخلافات دي ځکه هلته دا ویل شوي چې دومره ناسته به په استانبول کې کېږي بیا به هغه تکمیلېږي وروسته کېږي به نو هغه شی موږ سره لا محفوظ ده د دوی د موږ ته په ګډه فیصله باندې چې هغه کله تکمیل شي بیا به ګورو اوس تکمیل شوی نه ده. نور په دې مورد موږ پټ کوم شی نه لرو. هغه موارد چې موږ په اعلامیه کې درلودل او تصریح مې وکړه هغه څه دي ټول فیصله پرې شوې ده د افغانستان د پاکستان ترمنځ منل شوي شیان دي. نوموړي ویلي دا هوکړه د اوربند متقابل درناوي د امنیتي ځواکونو ملکي وګړو او تاسیساتو د نه هدف ګرځولو او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ مواد لري. دوی دواړو توافق کړی او قرارداد ځینې جوړ شوی ده. هغه څو موارد دي. یو مورد دا ده چې افغانستان پاکستان دواړه د جنگ په اوربند باندې توافق. بل مورد دا ده چې دواړه هیوادونه به له دې نه ایسته د یو بل په وړاندې باندې خصمانه دریځ نه لري بریدونه به نه کوي او تجاوز به نه کوي. بله دا ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د یو بل په وړاندې باندې د مخالفو جهاتونو حمایت او طرفداري نه کوي. د اسلامي امارت ویان همدارنګه ویلي د ډیورنډ فرضي کرښې د دوړو هیوادونو ترمنځ یوه تاریخي شخړه ده او پرېکړه باید د دوړو غړو د خلکو لخوا وشي. هغه ټینګار وکړ چې تاریخي مسایل باید د افغانستان او پاکستان پر اوسنیو اړیکو منفي اغیزه ونه لري. دا اوس میلیونونه مهاجر په پاکستان کې اوسېږي. دا واقعیت همداراز د موږ لوی تجارت چې دغه د پاکستان سره روان ده او دا د موږ اوږده پوله سي مشترکه پوله ده او تاوانو ګټې دواړه سره شریکېږي هغه د پاکستان هیواد سره لرو او دا د فرهنګي مشارکتونو چې موږ لرو د پاکستان ولس سره لرو. دینی او عقیدوي تړاوونه چې لرو د پاکستان ولس سره لرو. ژبني تړاوونه چې لرو د پاکستان له دوه صوبو سره لرو. دا خو یو واقعیت دی د څوک انکار نه کوي چې هغه اړیکې پاکستان او افغانستان سره لري د دوه ملتونو سره لري. موږ هم نه او اسف هم نه اوس د ملتونو سره یو متحد سره د چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له تاوتریخوالي ډکې دي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اداري او مالي مرستیال محمد نعیم وردګ د چین د ځانګړي استازي یو شونګونګ سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان په تیرو 4 کلونو کې د اسلامي امارت زغم ازمایلی او په پایله کې کابل اړ شو چې ځوابي غبرګون څرګند کړي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې کابل د ستونزو د حل لپاره د خبرو له لارې ژمن دی.
کیرن یادیف په کابل کې د هند د سفارت د سفیر په توګه وټاکل شو. د هند د بهرنیو چارو وزارت مخکې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان د اسلامي امارت سفیر د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره وکتل او د مهمو سیمه مسلو د افغان کارګرانو د ننوتلو میکانیزم او د اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه یې خبرې وکړې. اسلامي امارت نه یوازې په اقتصادي اړیکو کې بریالی ښکارېږي بلکې په بهرنیو اړیکو او ډیپلوماټیکو فعالیتونو کې هم فعال شوی دی. لکه څنګه چې په وروستیو میاشتو کې سره له دې چې د نړۍ هیوادونو پر روسیې سربیره اسلامي امارت رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو د خپلو سفارتونو په بیا پرانستلو سره له کابل سره اړیکې لا پیاوړې کړي دي. تازه هند په کابل کې خپل ډیپلوماټیک حضور د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې نوی ډیلي ګران یادوف د خپل سفارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د راپور له مخې یادو له دې وړاندې د 18 میاشتو لپاره په کابل کې د هند د تخنیکي ماموریت مشري کړې وه. لږ وخت را په دې خوا چې اسلامي امارت بیرته په واک کې راغلی، دا د هند لومړنی بشپړ ډیپلوماټیک حضور دی. حضور ارتقا یافته سفارت هند در افغانستان میتونه یک فرصت باشه و همچنان یک چالش، چون که هند نه تنها با پاکستان روابطی خوب نداره و در رقابت هست، بلکه با چین هم رقابت تنگاتنگ دارد. از این لحاظ در شرایط امروزی حضور هند به شکل ارتقا یافته میتونه مثمر تمام شود، در بخش‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی و بشردوستانه ممد تمام شود. یوازې 2 ورځې مخکې د قطر امیر په یو فرمان کې د افغانستان لپاره د خپل فوق العاده سفیر وټاکه. دا ګام د قطر او اسلامي امارت ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د لا پیاوړتیا څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان سفارت په روسیه کې خبر ورکړی چې اسلامي امارت سفیر ګل حسن حسن په مسکو کې د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کاپلوف سره لیدلی دي. د سفارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو د سیمې پر مهمو موضوعاتو د افغان کارګرو د داخلېدو پر میکانیزم او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. دواړو لورو د ګډو پروژو د چټک عملي کېدو او متقابل تعامل د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. آنچه پیشنهاداتی که جانب افغانستان از روسیه داشت و آنچه روسیه در مورد اعتماد سازی با سفیر منتخب افغانستان در روسیه اونا بعضی مسائل را مطرح کردند، به باور من دوستی دیگه هم متداوم میشه و البته در عرصه اقتصادی روسیه می تواند با افغانستان کمک بکنه، کارگرای افغانستان را جذب بکنند، پروژه های بزرگی که یا در زمان گذشته از روسا به طور نیمکاره مانده بود او را بازسازی بکنه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم په خپل وروستي سفر کې کابل ته تللی او له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره د افغانستان او امریکې ترمنځ د اړیکو د پراخېدو پر لارو بحث کړی دی. د بلخ ولایت د اتصالات مخابراتي شبکې لخوا د حسن قرات د سیالۍ 18م پړاو پیل شو. د دې پروګرام ترسره کوونکي چارواکي وایي چې د حسن تلاوت سیالۍ په دې پړاو کې نږدې 100 قاریانو ونډه اخیستې ده او په پای کې به 10 غوره کسانو ته جایزې ورکړل شي. د دوی پر وینا د 10 غوره قاریانو 3 او حافظ به په کابل کې د مرکز په سیالیو کې ونډه واخلي. د قرآن کریم د ښکلي تلاوت د سیالیو 18م پړاو د اتصالات مخابراتي شبکې په ملاتړ دلته د مزار شریف په ښار کې ترسره شو. د سیالیو تنظیمونکي وایي په دې پړاو کې نږدې 100 تنو حافظانو او قاریانو ګډون کړی چې له دې ډلې به 10 غوره کسانو ته جایزې ورکړل شي. د هغوی په وینا د 10 غوره ګډونوالو څخه به 3 تنه غوره حافظان او قاریان د مرکزي سیالیو لپاره چې ټاکل شوي په کابل کې ترسره شي وټاکل شي. 18مین دور رقابت‌های حسن قرائت قرآن کریم
که به حمایت مالی شرکت مخابرات اتصالات در 8 زون افغانستان برگزار شده. شما امروز شاهد برگزاری از این برنامه در شهر مزار شریف هستین. حدوداً نزدیک به 100 نفر اشتراک کننده در این برنامه ما اشتراک کرده که از این جمله 10 بهترین قاری جایزه دریافت میکنن. 3 بهترین از اینا به مرحله بعدی که در زون مرکز در کابل برگزار میشه. یو شمېر حافظان او قاریان چې د قرآن کریم د ښکلي تلاوت په دې سیالیو کې ګډون کړی و وایي د دې ډول قرآني سیالیو جوړېدل د ځوانانو د هڅونې او د استعدادونو د موندلو لپاره ډېر اغیزمند دی. در کل راه اندازی برنامه‌های قرآنی برای کشف استعدادهای جوانان بسیار زیاد خوب است، چون ما در یک کشور اسلامی هستیم. باید بفهمیم که چقدر مردم ما با قرآن علاقه‌مند است و چقدر مردم با قرآن ارتباط خوب داره و زیبا تلاوت میکنه. دومین دور است که من اشتراک میکنم در این برنامه. الحمدلله خیلی برنامه‌های خوب، خیلی برنامه‌های موثر برای رشد قاری صاحبای بسیار عزیز، کسایی که خصوصا در این برنامه اشتراک میکنن. ما الحمدلله به این مسابقات افتخار میکنم و از شرکت اتصالات بسیار سپاسگزاری میکنم من حیث یک جوان قرآنی. و این مسابقات بسیار زیاد باید باشه در کشور. در این وقتا کمی که روحیه گرفتاری است الحمدلله. این مسابقات اگر ما بیایم شرکت بکنم که هیچ نتیجه هم نگیرم و این یک فضیلت داره که ما میخوایم قرآن را صدایش را به شرق و غرب برسانم. د مسئولینو په وینا د قرآن کریم د ښکلي تلاوت د سیالۍ هر کال د اتصالاتو مخابراتي شبکې په ملاتړ د هیواد په 8 زونو کې ترسره کیږي. له تاسو خپل ټول همکاران نه په مننه سره زموږ د شپې 2 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان.